سم خمار خمار جانان جانان دے او تزی تیار دا خوشی لار د باران دے او تزی د کم نظرو سګیله د پکار ستوري د لری نواړه ښکاری. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو او اسکرنیه ما نن زه راغلی ما سوات ته او په سوات کې بیا زه مټې ته راغلی ما. د هغې نه بعد بیا زه راغلی ما ګډ فیوچر مرادې چې هغې ته چې کوم دی ډېره زیاته یخه علاقه ده. دا چې کوم دی د مټې نه 31 کیلومتر فاصله کې دی. موسم خو به تاسو نشئ محسوسولی خو د دې کیمرې نه د تصویر نه پته لګي چې دا موسم دلته څونه یخ دی. دلته کې چې کوم دی لوړه ډېره زیاته ده او مینوالو تاسو ته د مخامخ غر ښکاري. دا چې کوم دی د دې په بیک سایډ باندې اپر دیر دلته کې چې کوم دی شروع کېږي نیک دره. مینوالو دې چکر کې چې چا مونږ سره شرکت کړی نو سره مونږ خبرې کوو د دوی ځای په هکله باندې. مونږ سره دی خالد بھائی. خالد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بھائی چې کوم دی دا د سعودي کې چې کوم دی دا مسافر دی مونږ سره راغلی دی چکر له. څنګه دی چې تاسو دا ماحول څنګه لري تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې استاد ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ په دعوت باندې دلته کې راغلي تشریف راوړو. مونږ بیسیکل د دې علاقې وو. ماشاءالله علاقه زمونږ خو ډېره ښکلې ډېره زبردسته. تاسو د سعودي عرب په دغه تپوس وکړو نو نن سبا هلته کې چې کوم په سعودي عرب کې کومه ګرمي ده نو هلته کې هغه موسم او دلته کې چې کوم یخ دی تاسو په خپله مخصوص وکتلو. څوک چې دلته کې راتلل غواړي نو اډرس تاسو مخکې شیر کو. بالکل مونږ ټول ته چې راشي دلته کې او د دې موسم او د علاقې او د دې نه خوند واخلي. بالکل راځي به ولې به نه راځي خو دلته په ګرمۍ کې دومره ذاتي یخني ده نو چې دوی به یخنۍ کې څنګه حل وي؟ په یخنۍ کې خو دلته کې واورې وي ډېرې زیاتې واورې کېږي نو که څوک د واورو نه خوند اخلي مزه اخلي نو بالکل هغه راتلی شي. دلته کې روډ هغوی ته باقاعده مشینري دي هغه کلیر کوي ورته بالکل سیلانیان راتلی شي. ښه جي دا ملګری چې مونږ خالد بھائی د دوی چې کوم دی دلته کې د مټې د ګټ ته علاقې نو د عمران شاه بھائی مونږ سره دی. دوی چې کوم دی د مینګورې دی دوی نه یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایي چې د مینګورې او د دې ځای په علاقه کې څه فرق دی؟ مینګوره په دې کې ډېر فرق دی. مینګوره چې دا ګرمه ده او دا چې موږ دا زیږول دی نو تاسو ته خو ځای ده وخو نو تاسو راتلی شئ او خپل انجویمنټ کولی شئ. لږې دا ماحول به ووینئ هر څه به وینئ نو ډېر ښکلی ځای دی نو ټول کسانو ته وایم تاسو راشئ دا ځای وینئ. تاسو خو د مینګورې نو تاسو ته دا ځای څنګه ولګېدو؟ ښه لګېدو؟ دا ځای ښه دی لکه ټیک ټاک ځای هم دغه دی خو د هغې په نسبت باندې دا ځای ډېر ښکلی دی. یخ دی برابر ډېر موسم برابر دی لکه او هلته ګرمي ډېره ده او تاسو خپل محسوس کړئ چې ګرمي ډېره ده. نه چې دونه ګرمي خو نه وه د پېښور نه خو ډېر ښه و. موږ سره بل ملګری ولاړ دی کوم چې موږ سره چکر له راغلی دی افضل بھائی. د افضل بھائی به د دې علاقې تپوس پتې کوو. افضل بھائی د دې علاقې باره کې به تاسو زموږ مینوال ته څه وایي؟ یاره مونږ خو به دا وایو مینوال ته چې لکه دا ډېره ښایسته علاقه ده او ګرمۍ دپاره ډېر ښه علاقه ده. یخني ده پکې لکه ګرمي پکې نشته او چې څومره راتلی شي نو دلته راشي چکر مکر له راځي او دې لپاره ډېره ښایسته علاقه ده. صحیح. خالد بھائی دا راته ووایه چې دې ځای کې دا خلک چې کوم راشي د دوی دپاره د روټۍ څه انتظام دی د کمرو ممرو دا سیټ اپ دلته کې شته دی؟ جی دا خو دلته کې هوټل وو پهله خو څه وخت شوی دی بند شوی دی او انشاءالله دې دپاره د زموږ کې پی کې ګورنمنټ چې کوم دی زموږ لایف سټاک کوم دلته ایم پی چې دی منشر صاحب نو هغوی هم دې وزټ کړلی. هغوی هم ویل چې دلته کوم په سرکاري توګه باندې د رسټورنټ دغه کوو پروګرام به کوو. لوکل کم خلکو چې نو هغه هم لکه دغه شتي موږ د دې د فیوچر مرادي چې څونه کوم چارواکي دي کوم مشران دي که هغوی زموږ د اواز اوري د کیمرې په سترګه باندې هغوی ته موږ دا وایو چې لکه څومره چې مېلمانه دلته کې راځي فرض کړه کوم اعلانات چې کړي چې په هغې باندې عملي کار وشي. افضل بھائی دا هم راته ووایي ستاسو د حکومت سایډ نه چې څه غوښتنه شته دی چې هوټل یو جوړ کړی شي کمرې ممرې ځکه چې لرې نه مېلمانه راځي هغو ته بیا ډېر تکلیف وي واپس نشي روډ هم لږ شان د خراب روډ هم لږ خراب دی. په دې کار شروع دی لا دا هم کېدی شي انشاءالله کمپلیټ به شي زر تر زره او هوټل به هم انشاءالله ابتدا به وشي دې وخت کې دغلته خو هم لږ ځای والا هوټل ورکړی دی کېدی شي هلته هم جوړ شي. اوس مینوالو زه خو خپله ځاني د دې علاقې نه ډېر زیات امپرس شوم. ډېر زیاته ښکلې علاقه ده ډېره یخه علاقه ده نو دا ویډیو تاسو وګورئ خوندونه ترې والئ. موږ به وخت سره سره موږ تاسو سره ټاپا شعر غزل وغیره شریک کوو. راځئ موږ سره اوسئ.
مینوالو یو څو ټپې تاسو ته هم ډالې وي او د دې ملګرو په فرمایش باندې خالد بیته، افضل بیته او عمران بیته دا څو ټپې ډالې وي چې او ته د سوات نه دروغ وایې، نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه، او نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه، او زړه مې د سوات ښکلو تالا کړو، هې تشه پنجره په ملکنډ راکوزوما، تشه پنجره په ملکنډ راکوزوما، هې مازدیګر مه غواړه ما غواړه، هې مازدیګر تلوي زه خو کله کله یمه، په مخ دې بیا څپېړه ورکه، بې ننګه یاره پېغلې چا وهلې دینه، بې ننګه یاره پېغلې چا وهلې دینه، ای چا راته وی جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه، موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزي، موسم خمار خمار جانان جانان دی او تزي، تیار دا خوشی لار د باران دی او تزي، باران دی او تزي، موسم پلار در نسوک ونکی تپوس زما د حال، تپوس زما د حال، پلار در نسوک ونکی تپوس زما د حال، پلاس کی در سرا زما گریوان دی او تزي، تیار دا خوشی لار د باران دی او تزي، باران دی او تزي، ستا یاد شي تاوی ګرځو بشړ شمو کی اوزه، شړ شمو کی اوزه، ستا یاد شي تاوی ګرځو بشړ شمو کی اوزه، شړ شمو کی اوزه، سپرلې خلا پلار کی را روان دی او تزي، سپرلې خلا پلار کی را روان دی او تزي، تیار دا خوشی لار د باران دی او تزي. نو مینوالو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو وکتله، امید لرم کوم چې ډېر خوند به در کړي وو. یقینا چې سوات ډېر زیات ښکلی دی، هېڅ کمی پکې نشته، که هغه د شینکي په لحاظ سره دی، که هغه د اوبو په لحاظ سره دی، نو ډېره زیاته ښکلې علاقه ده. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو وکتله، امید لرم کوم چې تاسو به ترې خوندونه هم اخیستي وي.
که چا زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی کرنی ټي وي نو دا ضرور سبسکرایب کړئ هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان